د پی ټی ایم مشرانو څه پریکړه کړې ده د دوهم ځل لپاره او څه کول غواړي د پاکستان حکومت پر ضد باندې په سلامونه مهار کلایکم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ د مشر منظور پښتون د نیول کېدلو په غبرګون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښو غړو په یوې کمیټې کې د جوړېدو وروسته پریکړه کړې ده چې د فبروري له 2 نیټې وروسته به د پاکستاني ریاست پر ضد لاریونونه د دوهم پړاو په توګه یو ځل بیا دوام ولري دغه کمیټه د منظور پښتون د نیول کېدلو سره سم جوړه شوې ده څو د پی ټی ایم او د پښتنو راتلونکي پلانونه اعلان کړي دوی لومړنۍ ناسته تېره شپه ترسره کړه د دې کمیټې مشر محسن داوړ کوي او ورسره پکې علي وزیر عبدالله ننګیال ادریس پښتین په ګډون نور د پی ټی ایم مخکښ غړي او مشران هم شامل دي پکې د دې کمیټې د پریکړې له مخې په لومړنۍ پړاو کې به د پی ټی ایم پر ملاتړ او د منظور پښتون د راخوشي کېدلو لپاره په لر او بر کې د پښتنو له لورې لاریونونه ترسره شي دغه راز په دوهم پړاو کې به د پریکړې له مخې د فبروري په 2 نیټه به د ارمان لوري شهید د تلین په مناسبت لاریونونه هم ترسره شي د کمیټې د پریکړې له مخې د فبروري پر 9 نیټه به په لاهور او کراچۍ کې د جلسې کېږي همداراز په ډره اسماعیل خان او چهارسده کې هم جلسې ترسره شي د منظور پښتون په نیولو باندې اوس هم په لر او بر کې پلاخ لاریونونه روان دي چې د راخوشي کېدلو لپاره بېلابېلې هڅې روانې دي منظور پښتون څو ورځې وړاندې په پېښور پاکستاني پولیسو له خوا ونیول شو خو اوس د 14 ورځو لپاره د زندان ته لیږدول شوی ده د معلوماتو له مخې پر منظور پښتون باندې نږدې 40 جعلي قضیې چاپ شوي دي او تور پرې لګول شوی دی چې ګواکې د ریاست پر ضد قانون خلاف پر وزیرستان کې څرګندونې کړې دي د پښتون ضمانت په لومړیو کې هم محکمې رد کړی او پرون هم نه دی اورېدلی چې په دې سره نوموړی لا هم په زندان کې شپې او ورځې سبا کوي محسن داوړ پرون د پاکستان په پارلمان کې د پښتون په حق کې وینا وکړه او د منظور پښتون د راخوشي کېدلو لپاره هر اړخیزې خبرې وکړې نوموړی پر پاکستاني ریاست تور پورې کړ چې ګواکې پر دوی د ظلم او تیري کولو لړۍ نور هم زیاته کړې ده د محسن داوړ او ادریس پښتین په خبرو د منظور پښتون د راخوشي کېدلو لپاره د دوی لومړنۍ هڅې دوام لري چې په دې توګه به ادریس له زندانه چې ډیر ژر به له زندانه آزاد کړی شي دوستانو ستاسو خواږه نظرونه په کمنټ کې غواړم که ویډیو مو راسره خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د المار پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله او مل ښه وخت درته غواړم